بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة درجة امر حاضر ولم يجئ وغيره. د مرکبات بابونا علامه صاحب ذکر کړل. اوس د دې زینا یو دوا فائدې د دې مرکب ابواب په باره کې ذکر کوي. نو فرمای درجه امر حاضر ولم يجئ. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نواخلا تر روان فصل سیوم پوری دوا فائدې ذکر کول دي. څو فائدې؟ دوا فائدې ذکر کول دي. دا دوا خبرې هم دي. صحیح شو. نن سبق مشتمل په دې دوا فائدو دی یا په دې دوا خبر باندې. نو اوله فائدہ علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي. فائدہ درجه امر حاضر ولم يجئ وغيره. دا اولی فائدې خلاصه ده. علامه صاحب فرمای په جئ امر حاضر کې دارنګي په لم يجئ فعل نفي جحد او دا شان د فعل مضارع مجزوم چې ثم صيغه هم په هغو کې دغه حمزه د رأس بوس قانون د وجنا په یا سره بدلول جایز دي. حمزه چې لام کلمې کې واقع ده او ساکن ده، چیرته د وقف د وجنه ساکن شوی ده او چیرته د څه شي د وجنه ساکن شوی ده، د حرف جزم. نو علامه صاحب فرمایي په دې صيغو کې دغه یاد راس دغه حمزه د رأس بوس زیب قانون د وجنه په یا سره بدلول څه شي دي؟ جائز. دغه شان په شأ امر حاضر او لم يشأ فعل نفي جحد بلم او دغه شان د فعل مضارع مجزوم چې کومې نورې صيغې دي په هغو کې د رأس بوس زیب قانون د وجنه دغه حمزه ساکنه په الف سره بدلول جائز دي. د حمزه په چا سره بدلول جایز دي؟ په الف سره بدلول څه دي؟ جائز دي. خو کله چې په دې صيغو کې راس بوس زیب قانون ولګولی شي ولګېږي، نو بیا دغه حرف علت په آخر کې په خپل حال باندې باقی پاتې کېږي. دا حرف علت په آخر کې په خپل حال باندې څه وي؟ باقی پاتې کېږي. دا د وقف او دارنګې د جزم د وجې نه دا نه حذف کېږي. مونږ خو مخکې ویلي یو که نه چې لام کلمې کې کله حرف علت راشي د جزم یا د وقف د وجې نه دا څه کېږي؟ حذف کېږي. لیکن دغه حرف علت چې بدل د حمزې نه راغلی دی د رأس بوس قانون د وجې نه، دغه حرف علت چې بدل د حمزې نه راغلی دا د وقف او د جزم د وجې نه حذف کېږي. ولې نه حذف کېږي؟ ځکه نه حذف کېږي چې دغه حرف علت چې دی دا بدل راغلی دی د حمزې نه، دا اصلي حرف علت نه دی او نه دا بدل راغلی دی د بل حرف علت نه، او د وقف او د جزم د وجې نه هغه حرف علت حذف کېږي چې هغه اصلي وي یا بدل راغلی وي د بل حرف علت نه. دلته دا د نه اصلي دی دا حرف علت او نه بدل راغلی دی د بل حرف علت نه، بلکې دا بدل د چا نه راغلی؟ د هم سینه. اوله فائده ما وویلې ختمه مې کړله خو چې تاسې نه یاستې ختم پوه شوئ پې. اوله فائده مې څه وویلې؟ علامه صاحب فرمایي جئ امر حاضر معلوم کی دارنګي په لم یا جئ
فعل نفي جحد بلم صيغو کې دارنګه د فعل مضارع مجزوم څخه کوم نوري صيغې دي لام امر د وجنا فعل مضارع باندې جزم راغلی اخر کې یا دلای نهي وغیرہ د وجنا وای پدی صيغو کې دغه حمزه د راس بوس زیب قانون د وجنه 50 سره بدلول جایز دي په یا سره ځکه دلته حمزه ساکنه ده او مخکې د چې راغلی ده کسره د کسرې موافق حرف علت څه شی دی یا نو حمزه به هم 50 سره بدلې په یا سره چې بدله کې نو جئ کې به څنګه شي جی په لم یجئ کې به څنګه شي لم یجی صحیح او دغه شان په شأ امر حاضر معلوم دارنګې په لم یشأ فعل نفي جحد بلم او دغه شان د فعل مضارع مجزوم چې کومې نورې صیغې دي په هغو کې دغه حمزه د راس بوس زیب قانون د وجه نه 50 سره بدلول جایز دي الف سره بدلول شاء کې څه ویل جایز دي شاء امر کې څه ویل جایز دي شاء لم یشاء کې څه ویل جایز دي لم یشاء کوستیانی شروع شوله شاء کوستیانی ده که نه ده پوه شولې نو دغه حمزه د راس بوس زیب قانون د وجه نه 50 سره بدلول جایز دي لب سره خو دغه حرف علت چې یو ځای کې یا ده حمزه په یا سره بدله شوه بل ځای کې الف دی حمزه په الف سره بدله شوه لیکن دغه حرف علت په آخر کې دا څه پاتې کېږي باقي په صيغو د امر کې باقي پاتې کېږي دارنګې په صيغو د فعل نفي جحد بلم کې باقي پاتې کېږي او دا شان کې باقي صيغې د فعل مضارع مجزوم چې دي په هغو کې هم دغه حرف علت باقي پاتې کېږي د وقف او د جزم د وجې نه د آخر نه حذف کېږي څنګه کېږي نه حذف کېږي ولې نه حذف کېږي ځکه نه حذف کېږي چې دغه حرف علت بدل د چا نه راغلی دی د حمزې نه په جی کې دغه یا بدل د حمزې نه راغلی په شا کې هم بدل دغه الف بدل د چا نه راغلی هم نو دا حرف علت بدل د حمزې نه راغلی دی دا حرف علت اصلي نه دی او نه د بل کم اصلي حرف علت نه بدل راغلی دی او حذف کیږي هغه حرف علت د آخر نه د وقف د وجې نه چې هغه یا اصلي وي او یا بدل راغلی وي د بل حرف علت نه دغه حرف علت دا نه اصلي دی او نه بدل راغلی دی د بل حرف علت نه بلکې دا بدل راغلی د چا نه دی هم ګورې ورته فائدہ درجه امر حاضر پجی امر حاضر ولم یجئ فلم یجئ فعل نفی جحد بلم وغیرہ کی صیغ منجزمه مضارع او په صيغو د فعل مضارع مجزوم کې حمزه یا متوان شد حمزه دا په یا سره بدلیدلی شي یا بدلولی شي و در شاء ولم یشاء وغیرہ په شاء امر حاضر ولم یشاء او په لم یشاء فعل نفی جحد بلم وغیرہ صيغو کې وغیرہ د فعل مضارع مجزوم چې کومې نورې صيغې دي الف د حمزه په چا سره بدلیدلی شي په الف سره بدلیدلی شي یا بدلولی شي لیکن چې الف سره بدل شو خو یا په یا سره په لام کلمې کې یو حرف علت راغی الف د یو ځای کې یا د دا خو به حذف کول هم غواړي د وقف او د جزم د وجې نه علامه سیمنا مړه وایي څه کې داسې کار مه کوه که نه سړی بد ښکاري لیکن این حرف علت دغه حرف علت چې بدل د حمزې نه راغلی باقی خواهد ماند دا به باقی پاتې کیږي حذف نه خواهد شد دا حذف کیږي به نه زیرا کې ولې وای زیرا کې ځکه چې بدل است دا بدل راغلی دی د چا نه د هم زینا اصلي نیست دا نه اصلي دی
او نه د بل کوم حرف علت نه بدل راغلی دی او حذف کیږي هغه حرف علت چې هغه یا اصلي وي او په لام کلمې کې واقع شوی وي نو د وقف او د جزم د وجې نه حذف کیږي یا د بل حرف علت نه بدل راغلی وي. یا فایده درم مجیء و مشیت حمزه را یا کرده ادغام نتوان کرد. الله دوهم نمبر خبر هم څه وفای دا دوم ما فایده ده. علامه صاحب فرمای فایده در مجیء و مشیت د فایده خلاصه ده غاک شي. علامه صاحب فرمای په مجیء مصدر دا شان په مشیئت مصدر په دې دواړو مصدرونو کې د خطیه قانون د وجنا دغه حمزه په یا سره او بدلول او بیا یا په یا کې مدغم کول دا جائز ندی. دا جائز ندی. ولی جائز ندی وای ځکه چې په دې مشیئتن او مجیئن په دې دواړو کې چې دی دغه یا هغه ده اصلي ده زایده نه ده. دغه یا څه شی ده دا اصلي ده زایده او نه زایده نه ده. او موږ چې قانون د خطیتون ویلی و هغه کې موږ دا شرط لګولی و چې حمزه به دا وروسته د واوې مده زایده یا د یای مده زایده نه وروسته راغلي وي. دا مده زایده نه ده دا بلکې دا مده اصلي ده. دا مده څه شی ده حمزه وروسته د یا نه راغلې ده د یای مدې نه خو دا کومه یای مده ده اصلي که زایده. اصلي او قانون کې موږ څه ویلي وو چې دا به څه شی وي زایده وي اصلي به نه وي او دا اصلي ده. په دې زما خبرې ورسېدی په مجیئن او مشیئتن په دې دواړو صیغو کې قانون د خطیتن نه لګي. د خطیتن قانون د وجې نه د حمزه په یا سره نه بدلیږي بیا په یا په یا کې نه مدغم کېږي. ولې ځکه چې د خطیتن قانون کې موږ دا ویلي وو چې حمزه دا به د مدې زایدې نه وروسته راغلی وي. دلته دغه مده زایده نه ده بلکې دا څه شی ده اصلي ده. بله طریقه یې درته ولګوم دا ځای که په دې پوه شوې ګورئ نو اوس خبرې مې چې داسې پوه شوې که پوه نه شولئ په بلې طریقې داسې واخله. دا مقصد د علامه صاحب په دې عبارت سره در مجیء مشیئت سره دفع د یو اعتراض ده. اعتراض دا دی چې په دې مجیء مشیئت کې د یای مدې نه وروسته حمزه راغلې ده. په دې کې د خطیتن قانون د وجې نه دا حمزه ولې په یا سره نه ده بدله شوې او بیا یا په یا کې ولې نه ده مدغم شوې. قانون خو دلته لګي ځکه دلته حمزه وروسته د چا نه راغلې د یای مدې نه. جواب علامه صاحب کوي چې قانون د خطیتن په هغه حمزه کې لګیږي چې هغه حمزه د یای مدې زایدې نه وروسته راغلي وي او دا کومه یا ده یای مده اصلي زایده نه ده. ګورئ فایده در مجیء و مشیئتن په مجیء مصدر او مشیئت مصدر کې حمزه را یا کرده حمزه په یا سره بدلول ادغام نتوان کرد او ادغام نشي کولی. ولی چې اصلي ځکه دغه یا چې ده دا اصلي ده یعنی په دې کې قانون د خطیتن د وجې نه د حمزه په یا سره نه بدلیږي بیا یا په یا کې نه مدغم کېږي. ولې ځکه چې دا یا اصلي ده. ورته موږ ویلي چې مده زایده به وي. وان قاعده او هغه قاعده د خطیتن یا دغه قاعده د خطیتن برای مده زایده است دا په باره د مدې زایده کې ده. و در مجای او جمع ظرف و دیگر امثالش یا به قاعده به سبب اصلیت حمزه نشده. همدا خبر درته کوي علامه صاحب فرمای په مجای او چې دا د اسم ظرف جمع ده. جمع د چا د اسمي په دې صيغه کې هم د شرائف د اتلسم نمبر قانون د وجنا د
دغه یا په حمزه سره بدلول جائز ندي. د شرایفو د 13 نمبر قانون د وجنه دغه یا چې وروسته د الف مفاعل نه وروسته واقع دا دغه د شرایفو 13 نمبر قانون د وجنه په جا سره بدلول جایز ندي، حمزه سره بدلول جایز ندي. ولی ندي؟ ځکه ندي چې هلته قانون کې مونږ ویلي و چې دغه یا واو دا به اصلي نه وي بلکې څه به وي؟ زائد به وي. دا څه شی ده؟ دا یا اصلي ده، زائده نه ده. او که اصلي وي د هغې دپاره موږ شرط دا ویلی چې په بل به یې ډډه وهلي، تکیه به یې کړي وي په بل حرف علت اصلي. همداسې وه که نه؟ هغې دپاره شرط موږ دا ویلی چې د دې الف د مفاعل نه مخکې به هم څه راغلی وي؟ حرف علت. صحیح شو؟ دلته یې دنه مخکې حرف علت نه دی راغلی. یا دا ځای هم په طرز د اعتراض او د جواب لګي. هداسې و در مجایی او مقصد د علامه صاحب په دې عبارت سره دفع د اعتراض دا دی چې په مجایی او کې شرایفو قانون لګیږي. د شرایفو قانون د وجې نه دغه یا په حمزې سره ولې بدله نه کړلی شوله؟ د شرایفو قانون د وجې نه دغه یا په حمزې سره ولې نه ده بدله کړی شوې؟ دا 13 نمبر قانون د وجه. نو علامه صاحب جواب کوي چې په مجایی او کې د شرایفو قانون نه لګیږي. ولې؟ ځکه شرایفو قانون کې موږ دا شرط ویلی و چې دغه یا به اصلي نه وي. دا یا څه شی ده؟ اصلي ده، زائده نه ده. موږ هلته ویلي و چې یا به زائده وي، دلته دا یا څه شی ده؟ اصلي ده. او که اصلي وي د هغې دپاره مو بیا دا شرط ویلی و د خارج نه چې د الف د مفاعل نه مخکې به هم چې راغلی وي حرف. ګوره ورته و در مجایی او په مجایی او چې دا جمع د ظرف دا و دیګر هم سارش دې په شان چې څومره مثالونه دي. یا باقاعده یا دا 13 نمبر قانون د وجې نه بسبب د اصلیت د یا د اصلي کېدلو د وجې نه حمزه نشو ده، حمزه په حمزې سره بدله نشوه. ولې نشوله؟ ځکه چې دغه یا اصلي ده، زائده نه ده. من قانون کې ویلي وو چې دغه یا چې الف د مفاعل نه وروسته راغلی وي دا به څه وي؟ زائده. که زائده وه په حمزې سره بدلیږي، که زائده نه وه بیا په حمزې سره نه بدلیږي. د هغې دپاره بیا شرط دا و چې د الف د مفاعل نه مخکې به هم څه راغلی وي؟ حرف. په دې پوه شوئ چې مجایی او په دې کې د شرایفو قانون نه لګیږي. د شرایفو قانون د وجې نه دغه یا په حمزې سره بدلول جایز نه دي. ولې نه دي؟ ځکه نه دي چې موږ قانون کې دا خبره کړې وه چې دغه یا چې د الف د مفاعل نه وروسته راغلي وي دا به زائده وي، اصلي به نه وي. دلته په مجایی او صیغه کې دغه یا اصلي ده، زائده نه ده. کمال په زائد کې وي، په دا کې خو نه وي. په دې ورسېدې په دې سبق بس دی دومره.